د کلو په منځ کې به توپخانې لګېدلې او ټوله شپه به ډزونه لګېدلې چې موږ امن راولو. نن دا ولسونه غوښتنه کوي چې کاشي امن وایي امن نن د باجوړ پولیسونه د باجوړ نه بازۍ کور وټاکلې. ولې ځکه چې دوی په خپله خاوره باندې نه امن لري، نه روزګار لري، نه د تعلیم هغه مواقع لري چې کومې موقع او کومې د امن بل وطن ته شته دی. محترمو، آیا موږ دا پوښتنه کوو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا پښتانه دوی دته لږ لاره وکړي چې راشي دته لږ لاره وکړي چې راشي. محترمو، توجونه غواړم محترمو، توجونه غواړم. دا وطن دا امن کور وطن دا د بنو خاص وطن دی. نن په دې کې خلک وسوځېدل، د خلکو کورونه وسوځېدل، په زرګونو ځوانان د باجوړ ورک دي، په زرګونو کورونه ړنګ دي. محترمو، تاسو ته یاد دي هغه ورځ درته یاده ده څلورسم یو باجوړی، څلورسم یو پښتون سره د ماشومانو سره د خپلې کوروالې د پېښور پریس کلب مخته ناست و او څو ورځې یې عاجزې تېرې کړلې. ویلې زما یو کور و هغه سیکیورټي فورسز ونیو، زه چېرته واوسېږم. محترمو، دا هغه باجوړان دي چې نه په لاهور کې چا په امن پرېښودل مارکېټونه ورته وسوځوي، نه په کراچۍ کې چا په امن پرېښودل ویې ورځي روان ول خلاص. محترمو، نه په خپل وطن کې امن شته دی، بېروزګاري ده، بدامني ده. نواپاس ستاسو روزګار یو لویه اډه ده. که چېرې نواپاس خلاص وي او زما د باجوړو خلک، زما خپل خلک، زما غیرتي خلک په باندې کاروبار کوي، دی به کله هم په پینډې او په لاهور او په کراچۍ کې د ماشومان د پلشتو جوتې نه ولګوي. تقریر کمپلیټ شي بیا به خبره کوو. محترمو، موږ پښتانه د چا نه هېڅ نه غواړو. پنجاب ته چې خدای څه هم ورکړي دي امنیت دي ور مبارک دي وي. سندیانو ته چې خدای پاک څه ورکړي دي کویله د وسایل ور مبارک دي وي. زما په وطن د څوک خپې نه بدلوي، زما وطن د څوک زما نه نه ورانوي، زما د وطن وسایل د څوک زما نه نه ورانوي. موږ ته چیلنج ورته وایو چې زموږ نواپاس، زموږ درسال، زموږ د خیبر چورخم، چمن، انګوره، د علم خان دا خلاص کې څومره کاروبار موږ پرې کولی شو چې هېڅ چا علاقه ته به موږ بیا را نه شو. موږ په خپله خاوره کې وسایل لرو، ماربل لرو، کرومایټ لرو، ګرینایټ لرو، موږ هر څه لرو په خپله خاوره باندې. که موږ یوازې هغه ته هم پرېږدي موږ به بیا هم خواران نه شو. نن د عربو په سرو غرمونو کې د باجوړ ګلونه ګرځي، نن د پنجاب په سرو غرمو کې محترمو دا ټول استحصالي پالیسۍ د وجې کېږي. موږ د پښتون استحصال نه غواړو. زما د باجوړو لپاره موږ دا نه وایو. زه دا مثال ډېر ورکوم، بار یې ورکوم. خو محترمو، په پنجاب بارپور کې یو تن و، د هغې نام صلاحالدین و، لږ لیونوټکی و، خو چې کله د پولیس نه دی مړ شو په تشدد کې، نو بیا 9 ورځې کوریج ورکول کېدو. بیا د ده لپاره GIT جوړه شوه، بیا د ده لپاره تر وزیر اعظم پر خلک ټویټونه وکړل
مونږ دا نه وایو چې دا یې ولې وکړل، ډېر ښه یې وکړل چې یو غریب ته یې انصاف غوښتو، ډېر ښه یې وکړل چې یو غریب ته یې میډیا ما ته ډېر وکړو چې راوړم دلته کرنج نه نه پولیس کیس نه بنوایم کرنج انصاف فکرونه ولې کېدل زما مفتي سلطان ثبت کړي وو چې دته هېڅ عدالت مفتی صاحب آخر کې به نارې زه خپله درته کوم هېڅ غم یې مه کوه محترمو دا امتیازي سلوک دی چې په پنجاب کې هر هم ګټر ته ولېږي بیا یې په مېته راځي او زمونږ د پدې سره کېنئ دا ملګري کېنئ بیمار دی سړی بیمار دی زه متخاني دې د وجهي خراب دا وایي چې هېڅ میډیا کوریج نشته دی محترمو خاموش شئ د شاته خلک خاموش شئ خو زمونږ لویه خبره دلته نسل پرستي ده هغه ورځې مو در یادې دي دا ملګري کېنئ نو ټول به په ارام شي بس خاموش شئ بس ایش مننه کوم تاسو هم خاموش شئ محترمو زمون بنیادي سوال دا دی چې آیا پښتانه دلته یو شعري شمارل کېږي تاسو ته هغه ورځې در یادې دي چې لاهور ته د مو مریض هم یوړ په هسپتال کې به زمونږ داسې چیکینګ کېده لکه یو ترهاګر چې وي چېرته مونږ نن هم وایو پښتانه ترهاګر نه دي پښتانه ترهاګر نه دي پښتانه کله هم ترهاګر نه دي پښتنو د کوم ملک په کوم چا حمله کړې ده هېڅکله نه ده کړې هغه خلک چې د پښتنو په خاوره په زوره ننوتې دي ترهاګر هغه دي د هغو شکار دي ترهاګر پښتانه د ترهاګرۍ نه تنګ خلک دی په دې نامه باندې موږ ډېرې قربانۍ وکړلې چې یاره امن دې راشي موږ د هغې دپاره هر ډول نارې ووهلې هر ډول چغې مو ووهلې موږ سوله ییز خلک یو موږ پر امن خلک یو پښتانه 15 کاله یو تحریک چلوي خو تر اوسه پرې روډ نه که بند دا سوله ییز ولس څومره دوی تنګ کړ څومره یې ستړی کړ نن زه چیلنج ورکوم ریاست ته چې ای د پاکستان ریاسته ای حکومته ای ټولې ادارې چې جان دي یا څومره هم ادارې دي درشه زما سره کښېنه که په باجوړ کې یو تن همداسې پاتې و چې تا نه و ځورولی تا نه و ستړی کړی تا نه و ازار کړی بیا هم راته ووایه ټول پښتون کام و ازار کړی ټول پښتون کام د ازار کړ د نورو قانونو سره یې سیالي وه د سیالانو په مخ کې د ظهیر کړ د سیالانو په مخ کې د بدنام کړ د ترهاګر نه مرې ور پورې کړله او هر هغه ډول صفا د ده په ژبه پورې خندا وشوله د ده په څادر پورې خندا وشوله د ده په پګړۍ پورې خندا وشوه د ده په کلتوري شکل پورې خندا وشوله ولې آیا مونږ انسانان نه یو مونږ انسانان نه شمارېدو زه دا دنیا کې د انساني حقوق په نامه باندې په سلګونو ادارې جوړې دي آیا هغه پښتانه انسانان شماري کوم هومن رایټس کوم اقوام متحده کوم پلان کې ډینګي زموږ پوښتنه وکړه زموږ کیسه یې وکړه باجوړ 4000 کسان یوازې په ټارګېټ کلینګ کې وژلي شوي دي کوم جج نوټس واخیستو کومې ادارې پوښتنه وکړله حکومت د دغه
پوښتنه وکړله. زموږ د چا مخالف نه یوه خبره درته واضح کومه. دلته زموږ ځانه د جمعیت علما اسلام خلک دي، عزتمند د MNP خلک دي، عزتمند د PTI خلک دي، عزتمند د عزتمند زموږ د جماعت اسلامي خلک دي، عزتمند د نون لیگ پیپلز پارټي، قومي وطن پارټي، محمود خان پارټي، پښتونخوا ملي انګوند، کومه هم پارټي هغه پارټي چې ما نه کړلې یادې PTM ستاسو دپاره برابر دی. موږ د سره دا مقابله نه سره کې الیکشن ته ځو. موږ په خپل عین کې لیکلي دي چې موږ به څوک هم الیکشن ته نه ځي. ولې د کام خبرې دپاره چې د وطن خبره پر یو ځای وکړو. دا به په دې وطن کې چې تاسو د سولې غږ پورته کړو نو مونږ به نه راتللو، خامخا به راتللو. امن او د وطن امن دا زمونږ تر ټولو لوی تمین یو، تر ټولو لوی عشق په د دوی سره دی. د پښتون وطن په هر ګوټ کې چې څوک د امن خبره کوي مونږ به د هغو سره وو. خو زه د باجوړ ولس ته وایم، د باجوړ پرلت ته یو خبره کوم، دلته انتظام چلوونکي چې څومره ګوندونه دي هغو ته او څومره دلته قاني مشران دي هغو ته مې یو لوی تجویز راوړی دی محترمو. هغه تجویز دا دی، یو نیک نیت سره راغلی یو. هغه نیت دا دی، هغه اراده دا ده چې د باجوړ ولسونه ناست دي، څوک یې په کیسه غوږ نه ږدي. هلته په وزیرستان کې ولسونه ناست دي، څوک یې په کیسه غوږ نه ږدي. هلته په کویټه ارمایه کې خلک ناست دي، څوک یې په کیسه غوږ نه ږدي. سواتیان راووتل، د دین خلک راووتل، چا کیسه نه وکړله. نو زما تجویز دا دی چې د باجوړ ده پرلت انتظام کوونکي ده ما ته یو ډاډ راکړي. زه به د نورو ټولو پرلتونو سره خبره وکړم. ځئ چې ورشو د اسلام آباد پینډې ته، هلته ورته کښېنو، هغه مین ځای ته لاړ شو. موږ امن په هر صورت کې غواړو. موږ خپلې خویندې ماندې نورې په ژړا او فریادونو کې نه ګرځول غواړو په دې وطن کې. نور خپل ماشومان یتیم کول نه غواړو. محترمو، زه بیا هم د دې وطن د یونټ د اتحاد خبره کوم. باجوړ د پښتنو یو لوی کور دی. دا په د ټول پښتون وطن سره د دوی یو رشته ده. زه په ټول پښتون وطن باندې په ټول قوم باندې غږ کومه چې قومه مه باجوړیان یوازې پرېږدئ، راشئ ټول ورسره کېږئ، راشئ د دین خلک راشئ، اسلام خلک راشئ. نو دا تجویز مې قام ته دی چې قامه د غفلت په خوب نور مه ورځپېږه. د وطن منډې ژاړې، بچیان یې ورک دي، انتظار دي، 10 ساعته انتظار دي. زما پښتون قام به کله راپاسي. زه خو یو قام لرم، هغه نور وایي زه خو یو تاریخي قام لرم. چېرې وختئ؟ راپاسئ، راووځئ، تکړه شئ، خپله قامه خپل وطن دپاره خپل ودرېږئ. د خپل وطن دپاره خپل ودرېږئ. موږ چې خپله خاوره خپله مکوړه هېڅوک زموږ وطن جوړ کړي. تعصب په بنیاد نه کومه، راشئ سپورټ کې وغواړو چې آیا سپورټ کې ستړی او نسته دی. عاشق چې دې خوا راشي نو جنګونه دي، کورونه دي، فسادونه دي، نامعلوم افراد سرګردي دی. د عاشق دې خوا چې راشي نو نامعلوم افراد تارګېټ کیلر، جنګ، فساد، ړنګ کورونه، لوی سم بازار، پیرانشاه وطن رنګ دی، منډې ژاړي. خو په اټک هغې خوا چې لاړ شي ورور نه چیک پوسټ شته، نه نامعلوم افراد شته، نه جنګونه شته، نه فسادونه شته دی. نو ځکه ما ورته ویلي وو چې د اټک پل نه یې پولیس میراث جوړ کړی دی. یو خوا یې جهنم جوړ کړی دی، بل خوا یې ځانونو ته جنت جوړ کړی دی. من بیا هم دا نه ورته وایو چې ستا جنت چې نه وي زما جنت وطن ته دې څوک درنوتي، هغه امن دې نه خرابوي. بله خبره دا کوو ملګري داسې خفه کېږي نه، ثبوت یې هر ځای ورته کښېنم چې په دې خاوره باندې یو بدماش، یو ټارګېټ کیلر،
او یو داسې سړی چې په ولسونو کې ګډې وډې جوړوي هغه ته دی ما ته راوښایي چې د دوی سره تعلق نشته دی چې موږ ومنو چې بل ته بدل جوړ دا ملک صاحب نړۍ مه وایي ملک صاحب اوس راغی والله ته ما ته اوس هم خبره کړله تاسو دفتر ملک اوس را سره ناست والله هغه ما ته خپله خبره کوله چې موږ خو تل د دوی وفاداري وکړه زما زوی هم را شهید او چې چا را شهید کړی دی هغه د دوی سره ناست دي او محترمو ځای ته وګورئ په دې خاوره باندې چې چېرته هم زورور و طالب دی د هغو ملګرتیا پرېږدئ هغه ته په کوم شکل کې هم دا ملګرتیا یې پرېږدئ او د خپلې خاورې د خپلو ولسونو ملګرتیا وکړئ مګرونو زه په تاوان سره وایم چې باجوړ په امن دی خوب ریاست د یو مسله څه ده مسله دا ده چې په جنګونو کې یو لوی کاروبار جوړ شوی دی هغه ستاسو چې کومې مینې تویې شوې هغه چې کوم دوکانونه رنګ شول هغه چې کوم تاسو په لارو کې ذلیل شوئ په دې نامه باندې ذلیل کړئ چې موږ اپرېشن کوو او وسلوال د دې څخه نه وباسو نن د هغو وسلوالو طرف وایي دا چا شروع کړې ده څوک یې بېرته راولي هغه ته هم خبره وشي محترمو بیا هم وایو امن غواړو په هر صورت کې امن غواړو او دا هم که په دې خاوره باندې چې څومره هم وسلوالې ډلې دي که یو ته هم ټرېنینګ زما د ښار بازار دوکاندارونو یا زما د پېښور بازار درویشي یا د وزیرستان رئیس اوس ورکړی موږ مجرم یو خو که د ده د واکدارو خلکو انټرویو مې راوباسلې چې هغه وایم چې موږ ورکړی دی ټرېنینګ نو نور د سیدالات په بار کې نور د خپل خلک چې په کوم شکل کې یې هم هغه د واپس بوځي موږ د دغې ملک واکدارانو ته موږ باجوړه ته موږ شهباز شریف ته موږ چې فخرنسار ته دغې ته وایو چې تاسو په دې ولسونو رحم وکړئ تاسو موږ په وړې وړې مسلې باندې او په وړو وړو خبرو باندې هره قصه کوئ چې د پښتون وینې تویېږي او په وینې تاسو ستړي نه شئ زه تاسو په دې حالت باندې دا په راټولېدلو باندې کولو کې دلته سمیت الاسلام دی هغې کومه د پي ټي آی خلک راغلي دي د دغو ټولو نه ډېر زیات خوشحال یو ولا دومره خوشحال یو تاسو ستړي نه شئ په دې فرصت کې ولا مظهر والاساس نور استخدام ولستون دی کړی نو وسلې به مضبوطې ساتئ تر شاکې ګړې بنا چې تر څو د باجوړ ولسونه زه د مشرانو ته وایم د باجوړ ولسونه هر ځل نشي راغونډېدلی ډېر ځل راغونډ شوي دي ډېر ځل راغونډ شوي دي هغه زموږ په طرف یو بوټه یې درګه ورته وایو وایي درګه مال انسان جنت یې سمه پخه یې نو یو ځل پر لټ وشو اوس چې بیا سمه پخه خبره وشي اوس چې د
د باجوړ او ټول وطن د شهیدانو سره هېڅ جفا ونه شي نیلي استقامت سره ورمې پښتنې تاریخ جوړ کړي دا د ستاسو د تاریخ د جوړولو ورځې دي نو دغه پرلط یو لوی اهمیت لري د دې دپاره هم تاسو تل تکړه اوسئ محترم خبرې ډېرې دي او خبرې ډېرې دي او بار بار مونږ کړې هم دي بیا به یې هم کوو د زړه په مینه باندې بلکې د زړه د هر پوښتنه باندې تاسو ته په دې سلامي کوو او دلته د میسین ترڅنګ د لادرکو خلکو خاندانونه راغلي دي د لادرکو خلکو هم یو دا ولسونه ستاسو سره ولاړ دي موږ نو سره هم یوازې نه پرېږدو دې ته په ډېرو لسه ټول وطن درسره دی نو دا هر بیا به هم خبره کوو بیا به هم راځو باجوړ ته ولس ته په دې ته نور څوک فیصلې نه کوي چې منظور به راځي او منظور به نه ځي دا به د باجوړ ولس فیصله کوي چې دا تلاپته افراد دوی خواهی پیش نامونه یاد شي لال رحمان ورور رضوان الله ورور مولانا فضل حادی صاحب دا فضل حادی صاحب دا نو دغه ټولو ته او نور چې د خپلو نامونه وانخیستل مونږ به د نړۍ هر ګوټ ته ځو او ستاسو غږ به پورته کوو د باجوړو ورته مخې جا آیا پوښه بیرته اول څنګه فرق کوي تاسو به د خپل ګران سره ولاړ